د افغانانو هیلې په اوبو لاهو شوې. د پاکستان ارمان پوره شو. امریکا پاتې 100,000 نور کمانډویان هم له افغانستان وباسي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکایي قانون جوړونکي افغانستان کې د 100,000 پاتې کمانډویانو د لیږد غوښتنه کړې. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې یو شمېر امریکایي قانون جوړونکي او دغه هیواد ځینو پخوانیو پوځیانو د یوې مقالې په خپرولو افغانستان کې د پاتې 100,000 افغان کمانډویانو د لیږد غوښتنه کړې ده. فاکس نیوز پنجشنبه د مرغومې پر 14مه راپور ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو 4 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هغه 100,000 افغان کمانډویان چې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کوله پاتې دي. د دې رسنۍ په خپره شوې مقاله کې راغلي سره له دې چې د بایدن دولت ادعا کړې چې 120,000 افغانان یې ویستلي، خو ډېری ویستل شوي کسان ژباړونکي او د هغوی کورنۍ نه وې. نوموړو قانون جوړونکو او پخوانیو پوځیانو د بایدن پر دولت د نیوکې تر څنګ زیاته کړې دولت د خپلو اصلي همکارانو یعنې کمانډویانو په تړاو کوم پروګرام نه لري. ځینو امریکایي سرتیرو چې د افغانستان له پوځ سره څنګ په څنګ د جګړې ډګر کې برخه اخیستې وایي هغوی جګړه کې لویه برخه ترسره کړې او د تخلیې تر وروستي بهیر یې وحشتناک تلفات زغملي. د امریکا د کانګرس غړي مایک والټز فاکس نیوز ته ویلي اوسمهال طالبانو د هغوی د ښکار په لټه دي. افغانستان کې یو پخواني امریکایي سرتیري ویلي تر اوسه یې 6,000 کمانډویان او د هغوی کورنۍ د اناناس په نامه ټیم په مالی مرسته له افغانستانه ویستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تخلیې بهیر کې هغه کسان له افغانستانه لیږدول شوي چې د دغه بهیر شرایط یې پوره نه وو. په داسې حال کې چې سلګونه همکاران او په شرایط برابر ځواکونه له دغه بهیره پاتې دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.